د کډوالو په تازه ستونزو او ننګونو د بحث لپاره له بلجیم نه د کډوالو د حقوقو فعال ښاغلی عتیق الله جبار خیل او له خیبر پښتونخوا نه د کډوالو د حقوقو فعال ښاغلی علامیر میاخیل پر سکایپ را سره یو ځای شوي دي چې دواړو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی او لوی اختر مو هم مبارک شه. ښاغلی میاخیل صاحب پیل به یې له تاسو وکړو. دغه افغان کډوال چې له پاکستان نه افغانستان ته لیږل کیږي د دوی څه ترتیب دی؟ په خپله خوښه ځي که نه په زور لیږل کیږي؟ تر هر څه دمخه زه باید د امریکا غږ اشنا راډیو د اتصال خپرونې ټولو کارمندانو او اورېدونکو لیدونکو ته نیکې پرزوینو سلامونه او د لوی اختر مبارکي وایم. هیله لرم چې دغه اختر د افغانستان ته نیکمرغي او خوشحالي سوکالي راوړي. تاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم چې په پاکستان کې باید د مهاجر تعریف یا کانسپټ پیژندنه باید اول کې وشي. په ټولو دنیا کې مهاجر یو بل تعریف لري، خو بدبختانه پاکستان کې مهاجر هغه چاته ویل کېږي چې هغه POR یا پروف اف رجسټریشن کارت ولري او باقي دلته په تقریبا میلیونونو نور افغانان ژوند کوي چې هغه دغه کارت نه بې برخې دي، لکه ECC افغان سټیزن کارت یا اسایلم سیکر سرټیفیکیټ یا هغه افغانانو چې په ویزې باندې راغلي ویزې ختمې دي. نو دوی هر یو ته ځان ته جلا جلا ننګونې او مشکلاتو سره مخ دي. هغه باید د هغې لپاره موږ مختلف وخت کې په دې باندې بحث کوی شو، خبرې کوی. اوس هغه افغان مهاجرین چې POR کارت لري دا په یوه طریقه باندې خپل هېواد ته ستنېږي او هغه خلک چې ډاکومنټ یا اسناد نه لري یا SSC کارت هولډر دي دا 2 میاشتې 3 میاشتې مخکې داسې یوه وضع خپره شوه چې حکومت پاکستان یې په زور باسي، په زور یې شړي. نو زیاتره خلک دا دغو خلکو ته دلته د کور سهولت هم نه ورکول کېږي. په کور لکه هغه خلک POR کارت چې لري دا په کیمپونو کې وزېږي د 40 کالو راهیسې او دغه SSC کارت هولډر یا SSC کارت لرونکي افغانان یا د پناه غوښتونکي سرټیفیکیټ چې لري یا په ویزا ډاکومنټ هغه باندې پاسپورټ باندې چې راغلي دا په ښارونو کې ژوند کوي. کله چې د دوی دغه اسناد ختم شي یا اعتبار لري یا د حکومت لخوا داسې اعلان وشي بیا دوی ډېرو زیاتو ننګونو مشکلاتو سره مخ دي. نو دغه خلک بیا د پنجاب نه یا د سپین نه د دا په ډېر په زور باندې یا په داسې طریقو سره وشړل شو چې هغوی خپل هم تاسو ورسره غږېدلي بدې خاطرو سره لاړل. میاخیل صاحب زه دلته یوه پوښتنه کوم، تاسو چې په هغه سیمه کې اوسېږئ هلته هم 3-4 دانې کمپونه د کډوالو شته دي. د دغه کمپونو په اړه ووایئ د دوی کارتونه هم لنډ مهال دپاره تمدید شوي دي. آیا دوی ته حکومت څه ویلي دي؟ د دوی د ویستلو لپاره هم کومه خبره شته؟ دلته خو د حکومت لخوا داسې یو ښکاره پیغام نشته، خو محلي خلک راپورته کېږي. لکه یو څو ورځې مخکې زه چې په کومه سیمه کې اوسېږم دې ته ګمکول کې هم نمبر 1 ویل کېږي. په دې کې تقریبا تر 300-400 پورې داسې کسان دي چې د عدالتي پاڼې ورکړي چې تاسې باید زر تر زره دغه ځایونه خالي کړئ، دا زما شخصي ملکیت ده او زه نه غواړم چې په دې باندې نور تاسې واوسېږئ. په دې کې موږ د افغان مهاجرینو مربوطو ادارو سره او د حتی تر دې پورې د اشنا راډیو کارمندان موږ دغه لپاره غوښتي چې دغه موږ پیغام دنیاوالو سره شریک کړي چې په دغسې وخت کې چې په افغانستان کې د زنانو په تعلیم باندې بندیز ده، د انسانانو د بنیادي د حقوقو ته لاسرسی نشته. په داسې یو ناورین کې افغان مهاجرین خپل هېواد ته لېږل یا شړل دا به په هېواد کې نورې ننګونې او نورې چیلنجونه به هم را پیدا کړي. نو تر اوسه هغه قضیه روانه ده. اختر راغی نو اختر نه بعد ګورو. مسایل شته، مسایل نهاد شته. په دې کې غټه اړینه خبره او ضروري خبره دا ده چې دا حقونه په مننه میاخیل صاحب. کورونه دي دغه کورونه موږ نشو آبادولی. میاخیل صاحب تا ته بیرته راګرځم، اجازه راکړئ چې جبارخیل صاحب نه پوښتنه کوم. جبارخیل صاحب اختر دې ډېر مبارک وي درته. په اروپا کې څه حال دی؟ ویل کېږي پرون په بلجیم کې لیارون شوی ویلي چې په لوی لوس د افغانانو کیسونه رد کېږي. هلته د کډوالو څه حال دی؟ ډیره مننه عارف صاحب. سلامونه تاسو ته، اختر مبارکي تاسو ته، تاسو مېلمه ته، تاسو لیدونکو او کتونکو ته. په دې هیله چې دغه اختر په افغانستان کې لا زیاتې نیکمرغي راولي او په دې هیله چې دغه اختر په افغانستان کې د رڼا باعث یو رڼا له ځان سره راوړي. رابسوي تاسو پوښتنې ته له بده مرغه باید ووایم په اروپا کې هم چې د بشر حقوقو ادارې دغلته دي هم له مهاجرینو سره په ځانګړي ډول له افغان مهاجرینو سره ډېر زیاتی کېږي. تاسو پوښتنه چې دلته کسان ځینې افغانان مد کېږي او دوی دوسیې ردېږي
په تاسو سره باید وایم سو همدغه سکیږي چې موږ مسلک همدغه ده روزانه دغه سیدوسی موږ ګورو چې د افغانانو هغه دوسی چې د کډوالو د قانون په شرایطو باندې برابرۍ او دوی حق لري چې دوی دلته قبولي ورکول شي خو له بده مرغه دلته د کډوالو کومې ادارې دي چې دوی پناهندګي غواړي د هغوی لخوا دوی ته د رد جواب ورکول کیږي جبرخیل صاحب په دې وروستیو کې په اروپا کې کډوالو په قوانینو کې یو څه بدلون راغلی دی آیا په دغه بدلونونو سره به افغانان بیرته افغانستان ته د لیږلو خطر سره مخ شي یا د دوی لپاره هم کوم خطر پکې شته زه فکر کوم په لاند محل کې به دغه ستونزه نه دغه خطر به کډوالو ته وشوي نه لومړی خو دوی د افغانستان کې اوسنی رژیم په رسمیت باندې نه پیژني دوام دلته د بشر د حقوقو ځینې ادارې ستاده فعالان ستاده هغوی به دغه مخه ونیسي او بلکې کوم قوانین چې دغه دي د دغه هیوادونو په ځانګړي ډول بلجیم کې هغه هم په اوس مهال کې د اجازه نه ورکوي چې افغان کډوال دي په طبي ډول باندې بیرته هیواد ته ولېږل شي چې چېرته دوی له اوسني رژیم سره په افغانستان کې دغه حقوق ترسيږي هغه باید دوی پر رسمیت منلو په معنی او دا هغه ستدي چې ولسته ورسره ونه مې مننه جبرخیل صاحب میاخیل صاحب پاکستان وړاندې هم د بې اسنادو کډوالو وستلو غواخ کړی وو او دغه غواخ سره ګڼ شمېر افغانان هم داسې وېستل چې په ډیر بد حالت کې هغه د ډیورن کرخینه واوختیدل اوس دغه پروسه هغه شانت نه ده لکه غبل ځل چې وا ایا دغه بې اسنادو کډوال چې وو الته هغه خلاص شول کنه کوم بل ترتیب ورته جوړ کړي دلته خو زیاتره دغه بیا اسناد کډوال چې دا ووتل په غلا باندې یا په پټه لار باندې او بدبختانه د خبرې ذکر وکم په اوس وخت کې موږ د افغان مهاجرونو داسې نماینده نه لرو چې دوی د حکومت پاکستان سره په یو میز باندې کینی د دغه مسلې د حل لپاره یو پایدار حل ولټوي دا کنن سبا بیا وایي که سبا نه د بل ورځ بیا چې یو سیاسي حکومت من سره راځي بدلیږي دوی سره پالیسي هم بدلی د دې لپاره باید داسې یو پرمننت او پایدار مسله حل راوځي اوس زمونږ کارډونه ایکسپایر دي دا یو نوټیفیکیشن دی د جون میاشتې پورې دا موږ بینکونو اکاونټ لرو هغه باندې فریز شي نو مسایل دي ډیر زیات مسایل دي لکه دوی خپل پالیسي نه خو نه وړي او زیاتره افغانان د عزت او د ابرو لپاره کوشش کوي چې د خدای نه خواسته د عزت نه شوځي ډیر مننه مې اخر صاحب د دې را بشم جبرخیل صاحب تاسو ته جبرخیل صاحب د کډوالو په دې ورستۍ کې یو ستونزه دغه راولاړه شول چې په دې جرمني کې یو پیښه وشوله په دې اساس باندې هم په اروپا کې د کډوالو لپاره یو څه ستونزې راولاړې شولې د دغه ستونزو لپاره د افغانانو الته کومه هماهنګي کومه داسې یو ټولنه یو څه شته چې د افغانانو د ستونزو د حل لپاره د ستونزې رابړ وهي ریوسای صاحب لبد مرغه باید وایم دلته په زیات شمېر باندې افغانان په اروپا کې په ځانګړي ډول د چین کې اوسېږي خو له تر اوسه پورې دوی هماهنګي نه لري له یو بل سره او دغه یو منظم سیستم نه لري دغه یو منظم پلان نه لري چې څو په دغه برخه کې کار وکړي او هغه تنکیز ونه دغه ترازی چې اکثریت افغانان دغه ترازی او په کم عمر کې دي نو دوی به سواته دي او یا ډېر کم په افغانستان کې مکتب ته تللي دي نو دوی کله دلته راځي دغه ځای له قوانینو سره دغه ځای له فرهنګ سره له سیستم سره اشنا نه دي عادت نه دي نو په دغه وخت کې ډېر یو قوي عامه پوهاوي ته ضرورت ده چې دغه زمينه تاسو پوری نو کډوالو ته دلته چې هغه افغان کډوال کوم دي دوی دغه زمينه دوی ته مساعده کړي نه ده چې په دغه برخه کار وکړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي ځکه هغه کړنې چې دلته د سینو اروپאי کړیو لارې تر ترقی اکثره وخت کې سیاسي انګیزه دغه ترکای خو متاسفانه دغه افغانان او په ځانګړي ډول هغه تنکي ځوانان په جای کې دا سم تحلیل کړي ځان پر آگاه کړي
او یو بدیل لارو څخه کار واخلي ترڅو د دوی پر ضد باندې مبارزه وکړي. دوی ډېر اسانه او لنډه لار خپلوي، هغه تشدد ته او بیا دلته د عامه ولس کوم د اروپایي ولس د هغوی خبرګون راپاري او دا په مستقیم ډول باندې په دولت چاره وړي او دولت دې ته اړتیا ترڅو په پالیسي کې تغییر راولي. نو د ضرورت ده په دغه برخه کې او انفرادي هڅې کېږي چې دغه یو ډله تر اوسه پورې رامنځته شوې نه ده او په دغه برخه کې ان شاء الله څو میاشتې کېږي چې په منځني مجبوریتونه لرل د نزاکتونو لا وجه موږ نشو کولای په دغه برخه کې ظاهرا کار وکړو. په یو څو میاشتې کې په دغه برخه کې کار مشروع کړی ده او دلته کوم دوستان دي په ځانګړي ډول په بلجیم کې د بلجیم شاوخوا کوم ګاونډي هیوادونه دي له دغه سره په تصمیم کې وغواړو پاینده کې دغه استعمارګي رامنځته کړو ترڅو افغانان ته په ځانګړي ډول هغه تنکي ځوانان تاسو د میراثي دوی ته په دغه برخه کې او په نور هغه برخو دوی ورته ضرورت لري اما په هواي ورته ډیر مننه جبار خیل صاحب. میا خیل صاحب تاسو نه به ورسته پښتنه وکم هغه د چې دغه کډوال چې په پاکستان کې اوسېږي یا په ایران کې دي دا ډیر لوړ تعداد نسبت ټول نور مملکتونو ته په اروپאי مملکتونو دي که نور غربي مملکتونو دي په دغه دوه هیوادونو کې کډوال په ډیر اندازه باندې دي. څه کول پکار دي چې هم دغه کډوال خپل هیواد ته ستانه شي او هم کډوال زیانمن نشي؟ تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې د نجونو تعلیم په افغانستان کې بند اکثرا خلک هم دغه یې نم خپل وطن ته ځنه کوي. تاسو وړاندیزونه څه دي؟ دا څه ننګونې دي چې دغه پروسه اسانه شي او د ټولو پکې خیر وي؟ لزر صاحب من تقریبا یو میاشت مخکې د انصار کوم دلته نماینده د چیف هغه سره من وکتل. دغه ماجر من په درې کټګوریز کې تقسیم کړه. تقریبا 590% افغان مهاجرین غواړي چې هیواد ته ستانه شي، خو دا هغه افغانان نه دي چې د افغانستان نه راغلي، دا د پاکستان کې پیدا شوی افغانان دي، دا چې افغانستان ته ځل ته ځل مهاجر کیږي او دوی دا یو وهم ولدار لري چې زمون په ژوند کې 3 حکومتونه ونړېدل. آیا دا حکومت په پایدار یو کنه کبه هم کړي په صرف او صرف دغه ویری له وجه نه چې یو خو د انجونو مکتب د انجونو په حقوقو باندې په مکتبونو باندې پابندي ده او دوهمه خبره چې دا چې دغه نظام هم د سیموري خونو لري سبب نه نړنګيږي. نو دغه ویری له وجه د 50% افغانان غواړي چې لاړ شي او لسنه 15% داسې افغانان دي چې هغه دلته پاکستان کې ودونه کړي، پاکستاني خويندو لورو سره یا ورکړي دي یا کړي دي. اوس کدا افغانستان ته ځي پاکستاني لورو سره نه ځي، نو دغه لسپندلس سره داخله دي او لسپندلس کسان داسې دي د وطني نظام سره سیاسي او نظري اختلاف لري. نو موږ دغه خلک چې د وطني نظام سره سیاسي نظري اختلاف لري دا پاکستان ته څنګه کول نه غواړي. دوی غواړي چې یو درې هیواد چې د یونایټډ نیشن کتاب د آرټیکل نمبر 14 د څرګند مطابق یو درې هیواد نشته. ډیر زیاته مننه. کوم ځای افغانان زی او ډیر زیاته مننه. اخیل سم سره فکر کوم وخت کم شلو. ل بلجیم نه د کډوالو د حقوقو فعال هغله عتیق الله جبار خیل او ل خیبر پختونخوا څخه د کډوالو د حقوقو فعال هغله علامیر میاخیل کور موادان چې وخت مراوړ او خپل وخت مونږ ته راک کور موادان د معلوماتو نه ډیر زیاته مننه.